بسم الله الرحمن الرحیم. نن د الله پاک په توفیق سره مستقل سبق هغه شروع کو. ابتدایي چې کومې خبرې وي نو هغه مو تیرو ورځو کې ذکر کړي. دا یاد ساتئ چې هر یو نظریه، فکر، فلسفه د یو مخصوص بنیاد لري او دا خبره د مسلماتو نه ده چې په یو نظریه باندې د بحث کولو نه مخکې د دغه نظریه اصل حقیقت او د دې هغه پس منظر او د دغه نظریه سره چې کوم متعلقات دي نو هغه پیژندل ضروری وي. ځکه کته د یوې نظریه نه بحث کول غواړي او بحث کوي او تا ته دغه نظریه معرفت نه وي حاصل، نو دا بیا بحث کول شو د یو مجهول سیز نه، او د مجهول سیز نه بحث کول دا چې دینو غیر معقول دي او دا خبره نه ده بلکې باطله خبره ده. د دې وجنه الحاد هم یو نظریه ده. ځکه دا الحاد چې ده نو کله په یو فلسفیانه د سوال په صورت کې، یعنی یو فلسفي سوال په صورت کې چې دی نو هغه وجود ته راغلی دی او ظاهر شوی دی، کله د ساینسي نظریاتو په اړه کې چې دی نو هغه ښکاره کړی شوی دی لکه څنګه چې دا موجوده دور دی، کله د ماډرنیزم یعنی د جدیدیت او د نوې نوې نارو لګولو په اړه کې چې دی نو هغه وجود ته راغلی دی او د خلقو په زړونو کې هغه شکوک او شبهات چې کوم د الحاد سره الحادي شکوک او شبهات دي نو هغه اچولي دي. نو د دې وجنه الحاد دا یو نظریه ده. نو د دغه اصول او د دغه مسلمات متعلق د الحاد باندې د بحث کولو او د الحاد باندې د خبرو کولو نه مخکې پکار ده چې سړی الحاد وپیژني چې الحاد وایسته. نو د الحاد یو معنا لغوي ده او یو معنا اصطلاحي ده. موږ به اولنی پیریډ کې چې کوم دی نو صرف د الحاد لغوي معنا نن ذکر کو، بیا به ان شاء الله سبا چې کوم دی نو اصطلاحي تعریفات ذکر کو. نو د الحاد لغوي معنا ذکر کو. نن الحاد په لغت کې څه ته ویل کیږي؟ نو په قاموس الجدید کې او دغه شانته کې په فیروز اللغات کې هغه وی د الحاد ماده چې ده نو دا لام حادال دی او په لغوي معنا سره الحاد راځي انحراف کولو ته، یعنی الحاد په لغت کې ویل کیږي انحراف کولو ته. دغه شانته کې فیروز اللغات کې بل معنا ذکر کړی ده چې بی دینه کېدو ته هم الحاد ویل کېږي، او دریمه معنا ده چې یو صحیح لاره پرېښودل دې ته هم الحاد ویلی شي. نو القاموس الجدید کې یا فیروز اللغات کې دغه شان نورو لسان العرب کې د لغتو په کتابونو کې د الحاد لغوي درې معنی ذکر کړی شوي دي. یو معنا ده چې انحراف ته ویلی شي، دویم بی دینه کېدو ته ویلی شي، او دریم دا چې صحیح لاره پرېښودو ته ویلی کېږي الحاد. علامه الازهري یو کتاب جوړ کړی دی په نوم د تهذیب اللغت. تهذیب اللغت کې هغه د الحاد معنا په دې الفاظو سره کړی ده، وی الالحاد فی اللغت ای المیل عن القصد، یعنی میلان دی د صحیح لارې نه او د صحیح طرف نه میلان کول. نو چې د صحیح لارې نه او د صحیح اړخ نه ته میلان وکړي نو باطل طرف ته به میلان نازي. نو دې ته ویل کېږي د علامه الازهري لیکلي چې دې ته الحاد وایي په لغت کې. یا دغه شانته کې زموږ د تفسیر په کتابونو کې فقیه مفسر محمد ابن احمد القرطبي رحمه الله چې تاسو د قرطبي په نوم باندې پیژنئ، امام قرطبي رحمه الله دغه خپل تفسیر کې د الحاد معنا ذکر کوي او اغلی کې وی الالحاد ای المیل والعدول،
الحاد ویل کیږي میلان ته، او دغه شانته کې عدول یعنی اعراض کول ته ویل کیږي. نو د الحاد امام قرطبي رحمه الله دو معنی ذکر کوي، یو وی په معنا د میلان سره او دویم په معنا د اعراض کول سره، د عدول کول سره. نو د حق نه اعراض کول، د صحیح لارې نه اعراض کول امام قرطبي رحمه الله وی دې ته الحاد ویلی شي. او کله چې یو سړی هغه حق دین پرېږدي او د گمراهی اختیار کی، نو بیا عربان دغه وخت کې وی الحد الرجل فی الدین، یعنی الحد الرجل سړی چې دی نو هغه په فی الدین په دین کې الحاد اختیار کو، معنا ده چې حق لارې پرېښودله او باطل طرف ته هغه لاړلی. عرب چې کله یو سړی خپل دین پرېږدي او د باطل طرف ته لاړ شي، بیا دا خبره ذکر کوي وایي الحد الرجل فی الدین. دا خو د الحاد هغه لغوي معنا چې علامه الازهریه ذکر کړي یا امام قرطبي ذکر کړي دا، یا دغه شان القاموس الجدید کې ذکر شوی دا، یا فیروز اللغات لسان العرب کې ذکر کړي شوی دا. یو د الحاد سره بل لفظ دی چې هغې ته لحد وی، او دا لحد د الحاد نه راوتی ده. د امام قرطبي رحمه الله هم دغه تفسیر قرطبي کې لیکي وی ومن الالحاد اللحد فی القبر، یو لحد وی، یو شق وی. شق اصل کې زمونږ د پښتنو په دې علاقه باندې چې کوم قبر کنستل کېږي نو دې ته عام طور شق ویلی شي. لحد داسې وي چې یو طرف ته یعنې ځمکه وکنستی شي، بیا په هغې کې تاغ غونته کې جوړ کړی شي، نو دا مړی په هغه تاغ کې کېښودلی کېږي، هغې ته لحد ویلی شي. نو امام قرطبي رحمه الله وایي د دې الحاد نه لفظ د لحد هم دی، او وایي د لحد فی القبر ته لحد ځکه وایي چې لأنه امیل الی ناحیة منه، وایي دا چې وي نو په قبر کې یو طرف ته چې وي هغه یعنی میلان یو طرف ته راغلی وي، نو ته چې قبر داسې وکنې او تاخ ورپکې یو سیټ ته جوړ کړې، نو یو سیټ ته شو که نه، نو دې ته ویلی کېږي هغه لحد ته. لحد هم د دغې وجه نه وایي امام قرطبي وایي چې دا په یو طرف باندې وي، دا یو طرف ته څه شوی وي اوړېدلی وي او میلان راغلی وي یو طرف ته. دې وجه نه امام بخاري رحمه الله خپل صحیح البخاري کې هغه دا خبر ذکر کوي وی وسمی اللحد، مسما کړی شوی دی لحد په لحد سره. ولې؟ وی لأنه فی ناحیة، ځکه د قبر ته هم د لحد د دې وجې نه وی لحد ویلی کېږي چې دا په یو طرف کې وي، دا په یو کناره کې د قبر کې موجود وي، نو وایي ځکه ورته لحد وایي. دا د امام بخاري رایه ده، امام بخاري صحیح البخاري کې لیکلي دي، کتاب الجنائز کې دا خبر ذکر کړی ده. او بیا یو بل خبره هم ذکر کړی ده وی وکل جائر ملحد، وی هر هغه کس چې هغه د صحیح لارې نه یعنی صحیح لارې پرېښودې وي او غلطې لارې طرف ته روان شوي، نو وایي داسې سړي ته ملحد ویلی کېږي. هر جائر سړي ته څه ویلی کېږي؟ ملحد ویلی کېږي. دا د الحاد لغوي معنا وه چې په لغت کې الحاد چاته ویلی کېږي. نو درې معنی مو د القاموس الجدید یا د فیروز اللغات یا د لسان العرب یا د مختلفو لغاتو نه راواغستلې چې دای خلاصه ده. یو معنا ده انحراف کول، یو معنا ده بيدینه کېدل، یو معنا ده صحیح لاره پرېښودل. بیا مو د علامه الازهري په حواله سره داغه د کتاب نه معنا ذکر کړ چې تهذیب اللغت کې هغه معنا دا ذکر کوي چې المیل عن القصد. بیا مو د امام قرطبي رحمه الله راي ذکر کړل چې هغه تفسیر القرطبي کې کوم چې احکام القرآن دی پاغي کې دا خبره ذکر کړي چې الالحاد المیل والعدول په معنا سره راځي. بیا مو د عربو مقوله ذکر کړل مونږ وی چې کله یو سړی بيدین شي گمراه شي خپل دین پرېږدي نو بیا عرب وی الحد الرجل فی الدین. دغه وخت کې عرب بیا دا خبره کوي. نو یو مو د الحاد دغه معنا ذکر کړل لغوي، بل مو دا خبره ذکر کړه چې امام قرطبي وی د الحاد نه لحدم دی او وی د لحد ته لحد ذکر چې دا یو طرف ته وي دی میلان کړی وي یو اړخ ته قبر ته. او بیا د امام بخاري رحمه الله خبره مې درته هم ذکر کړه چې کتاب الجنائز کې هغه دا خبره ذکر کړې ده چې لحد ته لحد ولې وي نو هغه دغه خبره د امام قرطبي دا ذکر کوي. خو امام بخاري یو دویمه خبره وسره
سیوا کوي چې کل جائر ملحد هر جائر سړی ته هغه سویل کیږي یعنی هر هغه کس چې هغه صحیح لار پرې خو دی وي صراط مستقیم پرې خو دی وي نو داسې سړی ته هغه ملحد ویل کیږي نو دا به ان شاء الله پوروي سبب ان شاء الله که ژوند اصطلاحي تعریف ذکر کوخه